أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك او دروغجن گنی دی لرا قوم ستا وهو الحق او حال دا چې دا حق دی قلت اوایا لست علیکم نیم زپتا سبانی بی وکیل زیموار لکل نبأ مستقر د هر خبر د پر وقت مقرر دی وسوف تعلمون او زر دی چې تاسو به پوه شئ. دا زورنه د منکرینو ته او به ضمیر قرآن ته یا عذاب ته یا تصدیق د آیاتونو ته راجع دی او په دې کې د مکې مکرمې د مشرکانو هغه واقعي احوال بیانېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې کېږي، یعنی دا خبر ورته کېږي چې ستا قوم د قرآن تکذیب وکړو، حال دا چې دا حق دی او په دې کې بیان شوی دی د هرې خبرې، یعنی په دې کې چې کومه هره خبره بیان شوې ده نو هغه رښتینې ده او هره ضروري خبره په دې کې بیان شوې ده او ټولې خبرې رښتینې دي. نو ته دوی ته ووایه چې زه ستاسو ذمہوار نه یم چې تاسو به ضرور ایمان راوړئ، زما کار خو صرف د الله رب العزت هغه پیغام رسول دی. بی وکیل هغه چاته وایي چې کار او اختیار ورسپارلی شوی وي. نو معنی دا ده چې زه تاسو په زوره د تکذیب نه نشم اړولی، دا د الله رب العزت په اختیار کې دی. لکل نبأ مستقر، دا جواب د سوال دی چې دوی تکذیب کوي نو عذاب پې ولې نه راځي. نو جواب وشو چې د الله رب العزت د هر خبر او د هرې فیصلې واقع کېدو یو وخت مقرر دی او ما تاسو ته د قرآن او د رسول د تکذیب او د شرک انجام بیان کړی دی چې تاسو به یوه ورځ عذاب راګیری، لکه د بدر په میدان کې دغې خبر تصدیق وشو. نبأ هغې خبر ته وایي چې قرآن ورکړی وي، مطلب دا هغه خبر چې قرآن ورکړی دی چې عذاب به راځي، د نبأ نه دا مراد دی دلته د دنیا یا د آخرت عذاب، یعنی د قرآن او د نبی وعدې به رښتینې کېږي، یا د نبأ نه مراد هر خبر دی چې تکذیب تم شامل دی، او د مستقر یعنی ځای د قراري نه مراد انجام دی، یعنی ستاسو د تکذیب به څه انجام خو راوځي او هغه به تاسو ته رسیږي. مستقر ځای د قراري یا وخت مقرر ته وایي. الغرض آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برادری یعنی د قریش مکه د حق د مخالفت ذکر یې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا هدایت کیږي چې دا خلک چې ستانه د عذاب د واقع کېدو یو معین وخت دغې باره کې تپوس کوي، نو ته دوی ته ووایه چې زه د دې کار دپاره نه یم مسلط کړی شوی، بلکې د هرې خبرې یو وخت د الله رب العزت په علم کې مقرر دی، هغه به په خپل وخت باندې راځي او د دې نتیجه به تاسو ته مخامخ راشي. لکل نبأ مستقر، د هر خبر د وقوع یو وخت دی، یعنی قرآن چې د کافرانو عذاب کې د مبتلا کېدو خبر ورکړی دی، نو په دې کې هر خبر چې کوم دی نو هغه د هغې د وقوع یو مقرره وخت دی چې هغې کې تقدیم او تاخیر نه کېږي. وسوف تعلمون، او زر دی چې تاسو ته به معلومه شي چې کله دنیا کې یا آخرت کې د دې خبر هغه ظهور وشي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.